بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي که چیرې یو څوک وفات سي، مال یې پاته سي او پر قریبانو یې نه ویشل سوی، د یو چا سره امانت پروت وي، پر دغه پیسو باندې زکات سته او که یا؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې پر دغه پیسو زکات نسته تر هغه وخته چې هر وارث ته خپله حصه نه یې رسېدلې او هغه قبض کړې نه وي. کله چې دی وفات سو، نو د دې مال سره نور د دې متوفا تعلق نسته. په دې کې د وارثانو حق دی او یا د پوروړو حق دی یا د ده د وصیتونو نفاذ دی. نو کله چې مال پر خپل ترتیب باندې وویشل سو، که پوروړي وي د هغو حق ځینې ورکړل سو، د ده وصیت وي هغه ادا کړل سو، بیا په وارثانو کې چې یو څوک نابالغ وي هغه ته ورسیږي، پر هغه خو د سرې زکات نسته. که بالغ و نصاب ته ورسېدی بیا زکات ورباندې سته. فتاوی دینیه جلد 4 صفحه 556. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. تعلیم القرآن اسلامی رادیو.